دینه پس تصور صاحب له بلنه ورکومه د ګران بابا په یو شعر باندې چې ستا په اننګو خورې ورې خولې ستا په اننګو خورې ورې خولې څرنګه یو ځای شو دلته اور وبو تصور صاحب له بلنه ورکوم چې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی د خپل حبیب له برکته الهی د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړي. په سټیج ناس زمونږ نور ډېر محترم استادان مشال صاحب دي، لطیف صاحب دي او زمونږ ګلالو سټوډنټانو. زه چې په لومبی ورځ دلته کې رالم نو د پنځم سمیسټر و که دی سره مې کېدای شي دی کې موجود ومي کسان هغوی سره مې کلاس و نو هغوی ته ما وی چې تاسو ته ډاکټر صاحب او اترشاه صاحب دي په سیند کې د لامبو چل خولی او تاسو ته چې زه وایم چې راځئ په خوړ کې به لامبو څنګه زده کوئ نو دا خو به ګرانئ خو بهرحال چې کوم دی نو څه به ستاسو نه زده کوو که څه مات ګوډمالی راځي نو هغه به تاسو ته زه ښیم. نو دا زمونږ استادان دي د دوی نه مونږ زده کړه کړې ده او کوو ترې نو مونږ چې کومه د هغې نه علاوه چې کوم دی نو کم ننګیالان چې دي عمیر ننګیال شو عثمان ننګیال شو او د هغوی نور ملګري چې دي ابراهیم دي چې په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی چې کوم دی نو مشاعره را جوړه کړه نو یقینا چې دا ننګیالي دي او دوی له داد ورکوو. خبرې نه کومه ځکه چې ډاکټر صاحب په مخ کې ما سره ښایي هم نه چې زه خبرې وکړم خو زه به دوه درې شعره ووایم چې نوی کال را روان دی او یو زړه کتره یو څو کاله مخکې مې لیکلې وه چې ای نوي کاله ستا نه ارزلې دا تمه لرو ای نوي کاله ستا نه ارزلې دا تمه لرو چې به د ځان سره د امن پرښتې راولې ای نوي کاله ستا نه ارزلې دا تمه لرو چې به د ځان سره د امن پرښتې راولې خدا د خپل بدبخته کام بدقسمتي ګڼمه چې کله هم راځې نو نوې حادثې راولې